د سترګو دید ته ګوره دومره اوږد دا د ظالم بچی خو زه خو هم چې سړی نه یم تا ته خو معلوم یم خوش مې په تا لاسو باندې سم چاپونه دې وروسته درته ښکاره کومه بیخي سمه لیبره باندې چې دا ور منډه مې کړې په دې ښامار باندې دا د مالټو ساتونکی ما ته ښکاري په چاغو چغو ونه کې مالټې وې سمې مالټې مې دومره مالټه وایي ما خو یوه دانه راوړې 2-3 ورځې دې بس ته اتې مې وویلې چې ولاکه دې اوس زم پرېږدم راوړې 2-3 ورځې دې بس ته اتې مې وویلې چې ولاکه دې اوس زم پرېږدم چې دې سړی خو زم نه یم چې دا په ور منډه مې کړې او دا له مرۍ نه مې راونیو دی غړي کله زه له پاسه کله دی له پاسه کله زه له پاسه کله دی له پاسه چې اخر څه شو سایه بنده شوه ماته ښکاري زه خو تا ته معلوم یم ډېر کلپ مې هم کړی ده سایه بنده شوه ماته ښکاري خو اخر کې په پارسي رقصې راتوی لعبتې دا خو ایرانی ښامار و ایرانی ویلې هلته خو څه دي حیوانان سپي هر شی په ایراني ژبه غږېږي تاسو خو نه یې تللي که نه دلته افغانستان کې دا غاپي هلته غږېږي په ایراني هغه باندې پارسي باندې غږېږي اتې ما ته یو لعبتې چې مالټه وړې یعنې ویسه در سره زه پارسي باندې دومره نه پوهېږم خو بیا هم پوه شوم چې دا دغه وایي چې دی مې درته خوښی کړو سړی زوبه له ګنګسته سم رغړېده سخت رغړېده د ظالم بچی سخت زړه مې مرتبط څه خدای سته اخري کې مې 2-3 مالټې راوشکولې یو مې په دغه وږه کېښوده یو په دغه وږه یو مې په دا سر کېښودله اتې را روان سوم اتې چې دا 2 متره به مخته تر تللی یم شی غږ راپسې وکړو وای فکر میکنم که افغانی هستی من بله افغانی هستم شاته مې ورته راوکتل اتې سر وخوره وای بیخي سرتنبه هستی ولا به قرآن بیخي مرا خراب کدی اتې هغه کیسه هم راباندې تېره شوې ډېره جالبه وه خو مالټې چې ما راوړې که نه 3 ورځې سر په سر تبی کړو تبه یې تر کوو چې پورې به م خوړې هر شی م په کولی ډېرې ښې مالټې دي هغلته ډېر دا منځ کې څه دي موږ مالټې خو څهېږه نه پستوکی تر واړه بیا هغه نری غوندې یو کې غوښه یي د ظالم زمانو کې د مالټو منځ کې غوښه یي سم مالټې دي یاره څېکه هغه کیسه راباندې تېره شوه خو ډېر ښامار ته مې وروسته ولا زړه م بد څه چې افغانانو پسې به نورې څومره ښېراوي کړي خو سخت مې ووایي ظالم بچی سخت مې بد اخلو خو ووایي او دا وایي اول انسان داسې ما نه ژوندی ووتلو چې ځنګل نه چې هغه زه ومه دا کیسه راباندې تېره شوه ډېره جالبه وه دا یاره حاجي صاحب زه به ته لاړ شم چیرې چیرې وورالو ګوله غرمه کوو کښېنه ټول دروغ راته وایه دومره دروغ دي ویلي چې بیخي په خدای ستړی دې کړم دومره دروغ نه وایم دا حقیقت ده دا په ما تېر سوي که نه ته دا ما ملا کې دا زخمونه ویني چې دا ما ښامارانو سره جنګونه کړي ما صاحب ځم پاتې شه قسم ده پاتې شه راځه یو څو کیسې درته کومه چې څنګه زه دروغ درته وایم ته خو په ما یو دانه ثبوت ولرې یوه سړی تا خو ثبوت نه لرې که ته ایران ته نه یې تللی که نه خو دا رقم ایران کې خو هلته دغسې ته زیان شته که نه ولې کوئ دغسې افغانان یې چې لیدلي نه دي که نه کښېنه یاره کښېنه دروغ نه درته وایم پوره حقیقت درته وایم ته ووایې ولې ما کوم ځای کې دروغ درته ویلي کوم ځای کې ما دروغ درته ویلي ګوره حاجي صاحب ګوله حیوانات خبرې نشي کولی دلته خبرې نشي کولی ما درته وایي چې ایران کې خبرې کوي که نه ګوره ګونګړی وروره تا چې کومې خبرې وکړلې یوازې زه او هغه څوک چې دا ویډیو ګوري هغه پوهېږي چې رښتیا دی او که دروغ تا دومره ډېرې خبرې ما ته وکړلې ته اوس زما یو څو خبرو ته هم غوږ کېږده زه هم یو څو خبرې کول درته غواړم هم تا ته او هم هغه چا ته چې دروغ وایي د هرې ګناه پیل چې دی د دروغو څخه کېږي په همدې اړه باندې زموږ ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې یو څوک دروغ وایي نو د ده له بدبویي څخه ملایکه یو میل لرې ځي او په یو بل حدیث شریف کې وایي چې دروغ ویل سړی د فسق او فجور په لور بیایي فسق او فجور سړی دوزخ ته رسوي نو ګرانه ګونګړی وروره موږ باید دروغ ونه وایو لکه څنګه مې چې په حدیث شریف کې درته یادونه وکړله چې دروغ ویل ډېره لویه ګناه ده نو موږ تاسو ټول مسلمانان باید ځان ترې وساتو دروغ ویل لویه ګناه ده او د هرې ګناه پیل په دروغو باندې کېږي ماشاءالله وراره ګله ګلاب وراره ګله ډېرې ښې خبرې دې وکړې اوس زموږ معاشره کې اول د ما بیا د موږ ټولو دروغ عادت ګرځېدلی ده د ما خپل عادت ګرځېدلی موږ باید ټول له دروغو څخه لاس واخلو په دروغو هېڅ نه کېږي هم د دې دنیا به مخ توری هم به یغه دنیا کې بیا ګناوې درپسې شمارېږي نو نه باید موږ دروغ وایو له دروغو څخه لاس واخلو واقعا ډېره ښه خبرې دې وکړه انشاءالله له دې نه وروسته به دروغ نه وایم
ملګرو په همدې هیله چې روغ جوړ صحتمند به یئ. ویډیو مو تر پای کتلی وي، خوند به مو ترې اخیستی وي او یو څه به مو ترې زده کړي وي. ملګرو همدغه ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ، ملاتړ مو وکړئ، د یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک صفحه مو در سره لایک کړئ او خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. ډېره زیاته مننه ملګرو. ملګرو لکه څنګه چې پوهیږئ موږ دا دومره وخت کېږي چې خپله صفحه پر مخ وړو او تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ صفحې فالوور چې دي هغه بیخي ډېر دي خو لایکونه فقط لایکونه کم دي، لایکونه بیخي پورته نه ځي. نو تاسو څخه مو هیله دا ده چې موږ څومره کوشش کوو لږ یو لایک تاسې مو کوئ څه چې موږ زړه خوشحاله شي د بلې ویډیو لپاره سړی ووایي چې خامخا باید ویډیو جوړه کړم زه چې خلک هم سپورټ راته کوي او دغه ویډیو در سره لایک کوي او شیر یې کوي ځکه چې دا مو هم د دنیا ګټه ده او هم د آخرت لپاره ګټه ده. دروغ ویل یوه لویه ګناه ده، باید موږ دروغ ونه وایو. او تر بیا بلې ویډیو پورې چې زه نصیر احمد او ګلاب ظهیر تاسو سره بله ویډیو کې وینو تر هغه پورې په ځان ډېر پام کوئ. د الله په امان. بای بای. د الله په امان.